بل اوس په دې نایب ټول کې موږ سره دا پری هند سموثینګ دا سموثینګ ګولایي ته وایي نو د دې د ښه پوهېدو دپاره موږ یو سرکل یې ډرا کوو یو درې د دې سرکلو نه دلته ډوپلیکیټ وباسو دا آوټلاین ورته لږ زیاتو بیا دې ته راځو کلرونه ورکوو راځو دې ته دا سموتنس ورته زیرو کوو که نه چې تاسو ته پته ولګي اوس موږ دا چې ده داسې کټ کوو غر شانتې نو که دا اوس تاسو وګورئ که نه دا به تاسو سره وګورئ د څوکې به داسې تیرې تیرې راغلي وي دا څوکې چې دي تیرې تیرې راغلي دي اوس که موږ دې ته سموتنس دلته سیوا کړو که نه دې شیفټ ته راځو په دې باندې هغه کړو دلته ورته سموتنس سیوا کړو اوس که تاسو کټ کړئ نو دا به تاسو سره ګولایي ګولایي کې راځي تاسو ډرا کوئ نو دا به سره ګولایي شي دا ګوره دا تاسو سره ګول ګول راغلي نو دې دې نه د دې چې ده سموتنس چې ده زیاتېږي او په همدې نایف ټول کې چې ده اوسه پورې خو چې مونږ کار کوو هغه کوم شیپ مونږ کاټو نو دا نه نو په دې کې دلته بیا لاندې آپشن دي دې کې اوس یو ګیپ راځي ګیپ چې تاسو کلیک وکړئ د ګیپ کار سره دلته اوس که مونږ دا سرکل یې څه دي همداسې فن هغه باندې که نه کټ کوو نو د دې منځ کې به ګیف راځي کله چې مونږ دلته ګیف آپشن آن کړه که نه که نه نکو ګوره دا آپشن مونږ سره چې ده هغه شي نه ښکاري چې کله مونږ دلته په دې آپشنو کې په یو اورلیپ یا په ګیپ باندې هغه وکړو کلیک دا آپشن به مونږ سره دلته آن شي مخکې آف نو اوس چې مونږ کله هغه کو دا کټ کوو که نه مخکې به چې مونږ کټ کوو نو که چې په نان کې تاسو کټ کوئ نو دا به په عمده ځای له کټ شي وګوره مونږ به اوچتو نو بیا به د دې منځ کې مونږ ته پته لګي چې دا کټ شوی ده او که چېرته تاسو دا ګیف آپشن دلته آن کړئ نو چې څومره ګیف تاسو غواړئ ورکړئ دې ته چې دومره ګیف د منځ کې پاتې شي کله مونږ کټای وهو نو دا آپشن آن شو دلته تاسو د دې نه ګیف ورته سیوا کوی شئ دا اوس مونږ ورته ورکوو د 0.4 ورکړه نو اوس چې کله تاسو دا کټ کوئ نو د دې منځ کې به 0.4 ګیپ پیدا کېږي وګوره 0.4 نو د دې نه تاسو دا زیات کړئ ګیف نو 1 انچ ته ورسوئ لکه تاسو سره به دلته دا 1 انچ هغه پیدا کېږي ګیپ سره پیدا کېږي څومره زیاتوئ نو تاسو سره به د دې په واسطه دلته تاسو سره ګیپ سیوا کېږي دا موږ بیرته 0 کوو اوس دې کې بل چې ده اورلیپ ده دې آپشن کې اورلیپ دا ده کله چې مونږ دا شیپ چې ده کټ کړو نو که بره خوا نه یې مونږ داسې که نه لاندې طرف ته کټ کړو نو دا رایټ سایډ سره په دې لیفټ راوړي او داسې کټ کړو فوقي باندې په منځ باندې نو بره سیټ به په دې لاندې سیټ باندې رامخکې کېږي اوس به تاسو د دې ځای نه دې ته کوئ چې څومره دې دا په دې بل شی باندې د پاسه راوړي نو دلته موږ ورکوو چې 1.5 انچ دې دا راواوړي 1.5 ورکوو
دا مو چې ورکه اوس چې دا تاسو کټ کوئ که نه که د بره طرف نه داسې تاسو کټ کوئ نو دا رایټ سایډ چې دی دا په دې لیفټ سایډ باندې د پاسه راشي. دا خو مونږ ګیف سلیکټ کړی ده نو ګیف پکې پیدا شو. دلته راځو د دې نه اورلیپ باندې کلیک کوو نو په اورلیپ باندې کلیک مو کړی نو اوس راځو په دې باندې کټ کوي. دا وګورئ دا چې دا به اوس داسې مونږ بره خواته وړو چې مونږ ته پته ولګي چې دا څومره پی راغلی. وګوره دا چې ده 1.5 انچ په دې باندې مخکې راغلی ده. که همداسې په دې باندې مونږ دا افقي کټ کړو نو راځو دلته دا به بره خوا په دې لاندې سایډ باندې 1.5 انچ بره راشي. وګورئ بره طرف په دې باندې 1.5 انچ ده بره راغلی ده. نو دا شو اورلیف. د دې ځای نه بس تاسو ورته د هغه زیاتوی شئ چې څومره دې پې د پاسه راشي. 1 انچ دې راشي 1.5 دې راشي 2 دې راشي بیا یا دې 1 نم کم راشي نو تاسو د دې نه سیوا کوئ او کموی شئ. دې کې اوس موږ سره بل اپشن ده دا و د پورې چې مونږ کار کوو نو په اټومیټیک باندې مونږ کار کوو اپشن باندې نو اټومیټیک او کیف آوټلاین چې دي دا دواړه یو سیم ټو سیم کار کوي. نو که دلته مونږ اوس په هغه باندې کلیک کوو دا ابجیکټ کټ کوو نو داسې نو دې سره وګوره تاسو سره دا کوم ځای کې چې کټایي وشوله نو دا آوټلاین راغی. د دې هم داسې 4 ګرده او د دې هم آوټلاین راغی. نو که اوس مونږ راځو دلته یو بل سرکل ډرا کوو د دې آوټلاین ډېر زیاتو دلته نو د راځو نایف ټول ته دلته مونږ اوس کنورټ ټو ابجیکټ باندې کلیک کوو. چې کله مونږ په دې باندې کلیک وکړو نو اوس چې مونږ په نایف ټول باندې دا هغه کټ کوو سرکل نو مونږ سره به دا کوم ځای چې کټ شو نو په هغې ځای کې به مونږ سره آوټلاین نه راځي. مثلا دلته دا تاسو بره کوئ نو ګورئ دلته مونږ سره آوټلاین نه ده راغلی او په دې کې مونږ سره آوټلاین راغی. د دې کې د لاندې چې دا دې نه بل کوم اپشن ده کیف آوټلاین د دې او د اټومیټیک یو کار د یو شان کار کوي. په دې باندې که مونږ دا شیف کټ کوو نو په دې سره به مونږ ته آوټلاین راځي. آوټلاین راځي نو د دې نه وروسته چې بیا بل کوم اپشن د مونږ سره دا تاسو چې دا اپشن کوم ښکاري په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ او دا چې اوس مونږ کټ کړو که نه په نایف ټول باندې نو مونږ سره پکې وګوره دا هینډل یې ښکاري. دلته هینډل یې را سره ښکاري او که چېرته اوس مونږ دا اپشن آن کړو نو بیا به مونږ سره دې کې هینډل یې نه راځي. وګوره هینډل یې ورک شولې. اوس به مونږ بیا فیک ټول ته راځو د دې ځای نه به بیا دا داسې لرې کوو هینډل یې به راولو. نو دا و نایب ټول. دې سره نایب ټول ختم شو. انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې به مونږ بیا وایو په دې کې ورچوال سیګمنټ ډیلیټ به وایو اریزر ټول به وایو. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي نو زمونږ چینل چې دا لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او د بیل نشان وایي تر څو مونږ هره نوې ویډیو چې جوړو نو تاسو ته در ورسېږي. د الله پامان.